السلام علیکم. دا چې کیم بورډري په لایفونو کې مه جاړه. د نن نه 2.5 کاله مخکې چې کومو خلکو ته ماله ښځه کړې نو هغه خلک به جرګې کوي، راځي به خبرې به کوي. ته وایې زما خاندان سپورټ نه کوي. ولې دې نه کوي؟ زه په حقه یم، ځکه ستا خاندان ستا په حق کې سپورټ نه کوي. ستا خاندان هم دا نه غواړي چې تر شپې په 3 بجې د خلکو سره وګرځې، خلکو ته شعرونه ووایې، خلکو ته ټپې ووایې. ولې چې ستا خاندان تا وایي زه سید یم. ملګرو د سید ولی شاه کمې خبرې چې دي خو تاسو واورېدې، اوس د باندې د نور احساس خبرې هم اورم چې هغې ورته څه جواب ورکړی دی، ورسره کوم اف آی آر چې دی هغه یې پې هم کړی دی. نو د ټول نه مخکې راشئ د نور احساس خبرې واورئ. او انشاءالله وسه پورې خو مې څه نه وی که نه، خو نن نه پس پزه قانوني کاروایی کوم. او دا څونه خلک چې دې ډرامې ته ناست دي که نه، دا ټول حقیقت پزه ښکاره کوم دې دنیا ته. نو کوم ویډیو چې وه د نور احساس په کوم کې چې په سید ولی شاه باندې مختلف قسمه څه الزامات ورسره دا هم ویلي دي چې په دې باندې ما په اف آی آی کې اف آی آر هم درج کړی دی. که ستاسو یاد وي د دې مسلې یعنی دا کومه قصه چې په سوشل میډیا روانه ده هغه د نن نه ده، تقریبا 1 کال مخکې چې د هغې کم فساد په سوشل میډیا شروع شوی، سید ولی شاه به هم په هغه وخت کې راغی چې آیا دې زما نه پیسې خوړلې دي، دې ما سره دا پاټونه کړي دا کړي دي، یعنی هر قسم الزامات یې پرې لګولي. د هغې نه پس بیا کم هیومن رایټس چې دی هغې پرې هم خپل اکشن واخیست او د دې خلاف یې څه کاروایي کولو اعلان وکړو چې آیا دا یو پښتنه پیغله چې دا کم دا هغه بدناموي داسې ویل. نو بیا داسې چل وشو کم دغه چې دی سید ولی شاه دی هم هغه هیومن رایټس والا ته هم ډېر زیات کنځل رد بد هر څه یې ورته وویل. بیا داسې چل وشو کم دا نور احساس چې دا دی د هیومن رایټس والا سره میلاو شو او د هغه سره څه ځای ته لاړه. نو بیا پې د هغه ځای نه سید ولی شاه چې کوم دی بیا کنځل او رد بد ورته شروع کړل. اوس داسې چل شوی دی په دې لنډو ورځو کې چې سید ولی شاه بیا راپاڅېدلی دی او بیا د قسمه خبرې پسې کوي. نو نور احساس یو ځل بیا یې پایر کړی دی او دا دمکي هم ورکړې ده چې ته خو په پاکستان کې نه یې، بهر په سعودي عرب کې، خو دلته پاکستان کې چې کم ستا مور پلار دی ورسره ستا کم خاندان چې دی، نو زه چې کاروایي کوم نو د هغې خلاف به یې کومه. دا وینا ده. یعنې که موږ وګورو سید ولی شاه هم هغه ځای نه ډېر زیات کنځل رد بد ډېرې زیاتې غلطې خبرې کوي. بل طرف ته که پاکستان ته موږ وګورو دلته چې کم حالات پکې روان دي او هم ډېر زیات د فحاشۍ طرف ته چې کم ټیک ټاک خو ټوله بس فحاشي شروع کړې ده او 1 کال 2 چې کم دی هغه دا لرې نه ده چې کم فحاشۍ کم زور چې دی هغه به ډېر زیات سیوا شي. بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي، الله تعالی دې موږ د داسې قصو نه د داسې فحاشۍ کارونو نه په امان کړي.